السلام علیکم دوستانو، ډېر ښه راغلاست. بیا هم هر کله یې درته وایم، هر کله راشئ. امید لرم چې راته روغ او جوړ به وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې هم یو څو مهمې انګلیسي جملې درته لرو، کوم چې په روزمره ژوند کې بیخي زیات استعمال لري. نو ویډیو تر پایه تعقیب کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځو د جملو په طرف. ستاسو ورځ څنګه وه؟ How was your day? How was your day? ستاسو ورځ څنګه وه؟ How was your day? نن ورځ څنګه تیریږي؟ How is it going today? How is it going today? نن ورځ څنګه تیریږي؟ How is it going today? د تفریح لپاره څه کول خوښوئ؟ What do you like to do for fun? What do you like to do for fun? د تفریح لپاره څه کول خوښوئ؟ ستاسو د خوښې سپورت کوم دی؟ What is your favorite sport? What is your favorite sport? Where did you grow up? Where did you grow up? تاسو چیرته لوی شوي یاست؟ زه خوښوم چې نوي څه زده کړم. I like to learn new things. I like to learn new things. زه خوښوم چې نوي څه زده کړم. I like to learn new things. آیا تاسو زما سره د کور په کارونو کې مرسته کولی شئ؟ Can you help me with my homework? Can you help me with my homework? آیا تاسو زما سره د کور په کارونو کې مرسته کولی شئ؟ دا مهمه ده چې اهداف وټاکئ. It is important to set goals. دا مهمه ده چې اهداف وټاکئ. It is important to set goals. It is important to set goals. ستاسو د هېواد پلازمینه څه ده؟ What is the capital of your country? ستاسو د هېواد پلازمینه یا پایتخت څه ده؟ What is your capital of your country? راځئ چې یو ځای ډوډۍ وخورو. Let's have dinner together. Let's have dinner together. راځئ چې یو ځای ډوډۍ وخورو. زه نه پوهیږم چې هغه څه غواړي. I don't know what he wants. I don't know what he wants. زه نه پوهیږم چې هغه څه غواړي. I don't know what he wants. زه پوهیږم چې هغه څه غواړي. I know what he wants. I know what he wants. زه پوهیږم چې هغه څه غواړي. هغه بیخي زیاتې خبرې کوي. He talks a lot. He talks a lot. هغه بیخي زیاتې خبرې کوي. هغه بیخي زیات خوب کوي. He sleeps a lot. He sleeps a lot. هغه بیخي زیات خوب کوي. He sleeps a lot. He sleeps a lot. اجازه ده یوه پوښتنه درنه وکړم. May I ask you a question? اجازه ده یوه پوښتنه درنه وکړم.
May I ask you a question? دا وې دوستانو یو څه مهمې جملې چې تاسو ته هم په دې ویډیو کې در وړاندې کړې. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضروري در سره شیر او لایک کړئ. تر بله ویډیو چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې د الله په امان. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.